بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو نن موږ موجود یو د خپل مرګرو سره او پرون تاسو په چې پرون انټیس والا نوې سلیبس اپلوډ کړی دی او تاسو پته و نوې موږ پرون اپلوډ کړی دی. موږ غواړو چې موږ مرګرو سره بارګ سره دا چې دا نوې سلیبس خو او اول سلیبس خره زموږ سره ډېر زیات مرګري ناشتي موږ دوی نو معلومات کوو چې دوی د دې بارګ څخه دوی رائے ساده چې اول سلیبس خو کنه سلیبس خره وزیر اعظم موجود ندیم خوالا ندیم چې کم دی زموږ سره یو ډېر زیات قابل ټیچر دی. موږ غواړو چې دوی د دې بارګ سره دا چې اول سلیبس خو کنه سلیبس خره نو دوست ورزمان ندیم بایلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. د نوې سلیبس په باره کې به زه دا ووایم چې انټیس والا اوس نوې سلیبس اپلوډ کړی دی او دا ډېر ښه ارینجمنټ د ټیسټ پکې شوی دی چې په دې کې زمونږ قومي زبان چې کوم دی اردو هغه پکې اډ کړی دا ورسره چې کوم دی نو په دې کې اسلامیت چې دغه شوی دی نو هغه پکې لږ سیوا شوی دی. په اولو کې 5 او اوس چې کوم دی نو 10% راغلی دی او پاک سټډي دغه پکې انکلوډ شوی ده. نو دا ډېر ښه خبره چې مونږ د خپل ملک په باره کې او د خپل قومي زبان په باره کې مونږ په دې کې څه نه څه په دې باندې مونږ چې کوم دی نو ایکسپیرینس حاصل شي دغه پکې حاصل شي. نو په ټیسټ کې دغه ډېر اهم سټیپ دی چې دا اخیستلی شوی دی او دا پکې اډ شوي دي. او بله خبره دا که دا پیډاګاجي او دا اردو دا دواړه کمباینلی 15 شي لکه 8 یا 7 یو او 7 یا 8 بل کنه نو دا به ډېره ښه خبره شي ځکه چې پیډاګاجي اکثر داسې کنفیوژن والا سوالونه وي چې په هغې باندې سړی نه پوهېږي. په ځینو سوالونو کې دوه آپشن صحیح راځي د خلکو په دغه کې. نو که دا دغه شانتي شي چې اردو او پیډاګاجي کمباینلی 15 مارکس شي 15 دی اوس چې 20 مارکس د دغې کم شي 15 ته شي او اسلامیت زمونږ 15 شي نو دغه به ډېر مهرباني ځکه چې اسلامي دغه دی او دغه ډېر پکار دی. زموږ سره بل ملګری ولاړ دی فاروق اعظم. زموږ تاسو کو سر تاسو به سلیبس کتلی نوې د انټیس سلیبس تاسو وایي چې هغه نوې خدای کا زوړ خدای دوانو کې څه دغه نشته خو بس ډیفرنس پکې دا راغلی دی چې مخکې به پیډاګاجي صرف وه او اوس یې پکې اردو هم شامله کړله اسلامیات یې پکې پوه شو نو څه داسې ایم سی کیوز به د دې نه هم راځي که نه نو مونږ خو دوانو دغه کوو دواړه ښه دي بالکل دواړه ښه دي دواړه کتل پکار دي او څه کمې کوزې څه زیاتې سب کې شته که نشته ستاسو په خیال صحیح دي دواړه بس صحیح دي تقریبا برابر دي زمونږ په لیول خو صحیح دی او چې بس یو سړی کمزوري وي بس هغه نه شو ویلی که نه بالکل مونږ ځان ته هلته ښه ښکاري چې یاره کولی شو بالکل مهرباني سره ستاسو د فیډبیک مننه. زموږ سره بل ملګری ولاړ دی عمران صاحب. تاسو څه وایي د سلیبس باره کې خاص کر د کم چې ډي ایم دی ډي ایم پکې 20 ایم سی کیوز راغلي دي او د پی ټي لپاره پکې 20 ایم سی کیوز د پی ټي راغلي. تاسو د نوې سلیبس باره کې څه وایي؟ دې باره کې زموږ دا خیالات دي چې امپروومنټ پکې بهتره شوی دی او دې سره چې دی دا چا چې کوم فیلډ دی کوم پارټیسپینټس دي نو هغې سره د هغوی هم انکریجمنټ وشو. څنګه چې دوم د مخکې ملګري خبره وکړه چې پیډاګاجي چې دی دا کې لکه ریموو شوي ده نو هغه چې دی داسې امبیګوټي هم وه او د هغې یو کلیر نالج د زموږ د پارټیسپینټس چې کوم په د این ټي ایس کې شامل کېدله نو هغو ته چې دی نو پرابلمز وو. انشاءالله چې دی امید لرو چې زیات پارټیسپینټ به ښه مارکس اخلي او انکریج کېږي به دې سره. بالکل مننه تھینک یو سر. سلام الله صاحب تاسو یو تاسو کوم مخکې کم سلیبس چې اوس کم سلیبس دی تاسو وکتلی چې اوس د نوې سلیبس راغلی به دې کې سبجیکټ ډېر انکلوډ دي نو تاسو به خیال د مخکنی سلیبس خو اوسنی سلیبس ښه دی؟ عبید صاحب فرست اف آل خو تاسو ډېر مننه چې مالم د خپلو خبرو د شیر کولو مقرره کړه. نو زه خو به په دې کې یو خبره ایډ کړم چې ماشاءالله اوس چې کوم سلیبس راغلی نو دا ډېر زیات چې کوم دی د دې ملګرو هم خوښه وه چې یاره ځینې خلکو ته چې کوم دی میتھمیټکس ډېر زیات ګران و او میتھس پکې سیوا و ساینس پکې سیوا و ځینې کسانو ته پکې چې کوم دی په دې کې پرابلم و نو په دې وجه باندې هغوی چې کوم دی ساینس لم یو ایوریج دغه ورکو میتھس لم ورکو انګلیش لم ورکو ځینې کسان داسې وو چې هغه په انګلیش کې ویک وو نو ټوله یو ایوریج سلیبس اوس تیار کړی ماشاءالله. اوس پکې چې کوم دی پیډاګاجي هم تقریبا یو 10% چې کوم دی پیډاګاجي راله دغه شانتې کرنټ افیر چې کوم دی پکې انوالو کو نو هغه هم ډېر ښه بالکل. سلام الله صاحب ډي ایم کې 20 نمبر د ډي ایم ایم سی کوز انکلوډ کړي او د پی ټي پکې 20 انکلوډ تاسو دې باره کې څه وایي؟ دې باره کې مونږ دا وایو چې دا ډېر زبردست کار وکړو ځکه چې په دې کې چې کوم زموږ د ملګري وو د هغوی فزیکل ایجوکیشن کړی و چې کوم دی هغوی دپاره په دې کې څه اپرچونټي په بل دغه کې نه و نو ماشاءالله په دې کې ولا چې کوم دی ایډیشن وکړو نو دا ډېر زبردست دغه دی چې ډي ایم دپاره د هغوی سپیشل ایجوکیشن و که نه سپیشل ایجوکیشن د هغوی یو 20 مارکس په هغوی کې ایډ کړل دغه یو موقع یې وله ورکړله نو د هغوی دپاره هم یو پلس پوینټ دی. دا شانتې
چې ډي ام والا لپاره نو ډېر زبردست سلیبس دی ایوریج سلیبس دا کړی دی ماشاءالله او مرګرو له پکار دي تیاریو کې داغه مطابق او ان شاء الله چې خو ما سلام الله تاسو ډېر قدرمن مهرباني تاسو کوم حساب سے تاسو په انټیس نوې سلیبس کتلی تاسو وایي چې انټیس هغه زوړ سلیبس خو نوې سلیبس کړی ماشاءالله نوې سلیبس چې کوم دی دا ډېر زبردست دی او ډېر ښه پازیټیو طرف ته دوی چینجز کړي دي بالکل تاسو په کې چرته د ټي یا د ډي ام لپاره چې کوم سلیبس وګورئ مخکې په هغې کې انګلیش ډېر زیات و ساينس پکې و داسې په درسونو کې دا خو آرټ والا او ډیزاین والا داسې قسمه پوسټونه دي نو هغه انګلیش را کم کو 15% او داسې جنرال ساينس وغیرہ او دغه میتھس اردو پکې راوسته او پلس زیات فوکس په هغه سبجیکټ باندې وکړو بالکل په دې باندې هغه سبجیکټ ولا ټریننګ چې زونه کمانډ په خپل سبجیکټ نه پکې ډېر ښه مخې تراتلی شي او راغستلی شي په نسبت د دې کې انګلیش والا او داسې خلک پکې راشي نو کم چې ریلیونت کسان دي د فیلډ هغه پکې زیات په دې باندې راځي نو ماشاءالله ډېر زبردست او سر بل کوېشن دا تاسو کتلی دا ډي ام پکې 20 مارکس والا او 20 پکې د پی ټی لاله تاسو دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ دې باندې موږ ډېر ښه په نظر ورته ګورو دا ډېر ښه سټپ دی د ډي ام او د پی ټي لپاره واغستی شو انشاءالله موږ تاسو مخکې ووایو که نه چې کوم د فیلډ سره ریلیونټ کسان دي او په خپل سبجیکٹ باندې د هغوی څه ناسه کمانډ دی نو هغه به پکې ډېر مخکې کړی दोस्तों आपने देखा आपने सुना कि लोग नए सिलेबस के बारे में क्या कह रहे हैं लोगों के पॉजिटिव ख्यालात है या नेगेटिव है आपके क्या ख्यालात है आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि नेगेटिव कि वो ओल्ड अच्छा था या न्यू अच्छा है और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप वो इस लिंक पे क्लिक करें और वो पूरा सिलेबस देखें और अपनी तैयारी करें इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह निगहबान।